دې نشست کې اولنی سوال دا یو ورور کړی دی چې یو زنانه د خاوند نه طلاق وغواړي چې دې ته خلع ویلی کېږي، نو په دې زنانه باندې هم عدت داسې دی لکه څنګه چې هغه زنانه باندې دی کومه چې طلاق کړی شي د خاوند د طرف نه. نو طلاق او خلع کې فرق دی. خلع هغه چې زنانه د خاوند نه طلاق وغواړي چې ما طلاق کړه، او یو هغه طلاق دی چې خاوند یې د خپل طرف نه ورکړي. یو هغه چې د خپل طرف نه ورکړي خو واضح دی چې درې حیض یا درې میاشتې به د دې عدت وي، او دې په منځ کې خاوند واپس کولی شي بغیر د مهر او د نکاح نه که چېرته دواړه راضي شي، خو په شرط دی چې اولنی طلاق وي او دویم طلاق وي. که چېرته دریم طلاق یې ورکړو نو د هغې نه بعد بیا نشي را واپس کېدی چې څو پورې د بل خاوند سره نکاح نه یې کړي او هغه بل خاوند بیا په خپله مرضۍ نه یې پرېښودي. خو د ورور سوال دا دی چې یو زنانه خلع وغواړي او خاوند وله یعنې هغه مطالبه پوره کړه، هغې ما پرېږده او خاوند پرېښوده، نو په دې باندې عدت شتي او که نه؟ جواب د دې مسلې دا یاد کوي چې هر هغه زنانه چې د خاوند نه جدا شي، که هغه په طلاق سره جدا کېږي، که هغه په خلع سره جدا کېږي، او که هغه په وفات سره جدا کېږي، په دوی باندې عدت دی. یعنی چې یو ښځه خاوند یې مړ شو نو 4 میاشتې 10 ورځې به تېرې. طلاق کړه خاوند نو دا به 3 حیضه عدت تېرې، او که چېرته مهواري نه راځي بیا به 3 میاشتې عدت تېرې، الا که چېرته طلاق یې د زنانه سره میلاوېدو نه مخکې ورکړی. لکه قرآن کې الله وایي یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ای ایمان والو که چېرته تاسو د یو زنانه سره واده وکئ او هغه زنانه له بیا طلاق ورکړئ مخکې د دې نه چې تاسو یې مسه کړئ او تاسو ورسره میلاو شئ، یو ځای شئ ورسره، نو بیا په دې باندې څه عدت نشته. یعنې طلاق یې کړه بس وروسته بیا عدت نشته چې دا به 3 حیض یا 3 میاشتې انتظار کوي. او خلع کې عدت چې دی د صحیح قول مطابق او د دلایلو په رڼا کې هغه دی چې دا زنانه به 1 حیض انتظار کوي، 3 نه 1 حیض. او حدیث کې د راځي عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت دی چې د ثابت بن قیس بیبي چې کله د خپل خاوند نه طلاق وغوښتو د خپل خاوند نه، او هغه ورله طلاق ورکړو، ازاد یې کړه، نو رسول صلی الله علیه وسلم د ثابت بن قیس ښځې ته امر وکړو چې دا د 1 حیض انتظار وکړي، 1 حیض به عدت تېروي. اوس دا حیض میاشت کې به راتلی شي، میاشت نه مخکې به راتلی شي، خو 1 مهواري چې دی تېره کړه بس دا د عدت نه ووته. اوس که یو سړی تپوس وکړي چې ولې هغه زنانه چې طلاق کړی شوه د خاوند د طرف نه هغه به 3 مهواري انتظار کوي او عدت به تېروي، او دا زنانه 1 حیض به انتظار کوي، د دې عدت 1 حیض دی. ولې؟ فرق څه دی؟ دې فرق ته ګوره سوچ کوئ. اصل کې په شریعت کې چې کله یو زنانه د خاوند نه طلاق وغواړي او خاوند طلاق کړه یعنی ازاد یې کړه، نو دې ته د خاوند د ښځه په هغه وخته پورې نشي راواپس کولی چې څو پورې ښځه راضي نه وي. ځکه چې هلته ښځې طلاق غوښتی دی که نه، نو چې څو پورې ښځه راضي نه وي دا خاوند دا ښځه نشي راواپس کولی، او که راواپس کوي نو په نوي نکاح سره نوی مهر هر څه به د اول سر نه ږدي. دا چې کله ښځه خلع وغواړي او خاوند یې ازاده کړي، چې ازاده یې کړه دا خاوند دا ښځه د هغه وخته پورې نشي راواپس کولی چې څو پورې دا ښځه نه راځي. او دویمه چې راواپس کوي نو نوي نکاح به تړي، نوی مهر به ورکوي. طلاق کې مسله څه ده؟ اولنی او دویم طلاق خاوند په خپله مرضۍ طلاق ورکړی دی، نو خاوند که دا ښځه راواپس کوي راواپس کولی شي، او چې دا ښځه پې هم راځي او دی هم ویره زه دا ښځه راواپس کوم راواپس کولی شي. نو شریعت ولې دا 3 حیضه ټیم ورکو، دا وخت ډېر ورکو که چېرته دی په دې خپل کار باندې پښیمانه شي یا دا ښځه دته واپس شي او معافي ترې وغواړي یا دی ترې معافي وغواړي، په منځ کې څه غلط فهمي راغلي، نو وخت یې وله ډېر ورکو نو چې دی راواپس کړي. هر چې د خلع مسله ده
نو خاوند خو یې راواپس کولی نه شي د ښځې د مرضۍ نه بغیر. نو بیا ولې دا یو حیز انتظار دی؟ دا یو حیز انتظار صرف دې دپاره دی چې پته ولګي چې ماشوم شتي په خېټه او که نشته، بس دې دپاره دی. ځکه چې هلته خو واپس کول خو هسې نشتي، که واپس کوي نو څه به کوي؟ نوي نکاح به تړي او اهمه خبره پکې څه ده؟ ښځه به راځي. نو هلته خو دغه کیسه ختمه شوه، د خاوند مرضي پکې نه چلېږي. خو صرف دا یو حیز انتظار په زنانه باندې دې دپاره دی چې پته ولګي چې ماشوم شتي او که نشتي، بس ورسېدې په دې مسله کې. نو طلاق د ځان له شی دی، فسخ د نکاح یعنې نکاح ختمول د ځان له شی دی چې کله زنانه خلع وغواړي، چې زنانه وایي ما ازاده کړه او خاوند ازاده کړه، نو د دې داسې حکم نه دی څنګه چې د طلاق وي. د طلاق او دې کې فرق دی. نو دې کې عدت څومره دی؟ یو حیز، یو مهواري بس. که د هغې نه بعد دا خاوند یې راواپس کوي نو ښځه به راځي. دویم دا چې د نکاح به نوي تړلی کېږي، د اولني د هغه سره نکاح ختمه شو. او دا فایده یاده کوي، دا ګورئ په هغه 3 طلاقو کې نه حسابېږي. ګورئ یعنې که یو سړی دی ښځې ته طلاق وغوښتو چې ما طلاق کړه او ده دا ښځه طلاق کړه، طلاق ورته موږ وایو اصل کې دا فسخ د نکاح د ختمول دي او د نکاح ختمه کړه. صحیح شو؟ بیا څه وخت بعد ښځه او سړی راضي شو، نوي نکاح یې وتړله، نو دې سره څو طلاقه دي چې ورکولی شي؟ 3 طلاقه دي. خلع دا طلاق نه حسابېږي، دا جدا مسله ده او دا جدا مسله ده. دلته ښځه طلاق وایي چې ماله راکړه، او په طلاق کې سړی په خپله مرضي ښځې له طلاق ورکوي. نو دا خبره یاده کوي.